او ستاسو ښار کې خلک واده شوي دي، ستاسو ښار کې خلک واده شوي دي. زه پکې بې واده یمه نو ښه یمه، زه پکې بې واده یمه نو ښه یمه. او په خیر ساده ګله، څنګه چلې داسې په ټوپونه روانې ښه؟ خیر خو به یې که نه؟ یاره غمبورې خو د تا نه تنګ شومه ښه. ظالمه خدای خبر چې د کمې سوډو نه راووتې سمه مه ګئ، قدم راواخله. یاره ساده ګله قدم خو به در واخلم، یو نه چې دوه به در واخلم، خو ما خو صرف درنه پوښتنه وکړه د سوړي نه راونه وتم د کوه نه مې راوتم. ظالمه دا راته ووایه چې کوم خوا روانې خیر خو به یې که نه؟ یاره غمبورې دې چل دی د کور نه مور او پلار نه م تنګ شوم او په کور کې چې خبره خپل نه خو تنګ یم ګاونډیانو نه م تنګ شوم چې په لارو ګرځم ما ته وایي ساده ګل دی او کوتک دی پوه شوې بغیر د کار نه ګرځي 1 روپۍ وایي نه ګټي. دې چل دی زما دغه ته یو کار لیدلی د پوه شو سړي را سره موبایل کې خبرې وکړې او راته یې ویلې که نه چې غټ افیسر به شي. ها ډېر ښه ساده ګل ډېر خو دا راته ووایه چې کار د څه شي کار دی، دا راته ووایه چې زه ورشم ځم شروع کړم. یاره غمبوریا وایي کټوۍ تیاره نه وله او ګاونډیانو پسې کاسي او دیګي را وچلول. خبره دې چې زموږ پکې خپله کار نه دی شوی، ته پکې ځان ته ځای ګورې. په موبایل کې راته ویلې که نه چې غټ افیسر به شي او په چوکۍ به ناستې، خو ماښام ټیم کې به لږ تکلیف وي. داسې وې ساده ګله، خو دا راته ووایه چې دا ماښامي ټیم کې د څه شي تکلیف دی چې ماښام ټیم به تکلیف وي؟ خیر خو به یې که نه څه بله لار خو به نیوله که؟ او خیر دی راته ویلې غټ افیسر به چې په چوکۍ به ناستې او ماښام ټیم کې به سپي وینځي. داسې وې ساده ګله داسې وې. یاره به زه ته ورځه پوه شي زه تېنه تېر یم، دا کار خو زما نه کېږي. زمړه تا نو کوم کار شوی چې دا کار به درنه وشي؟ ما ته دې یاد دي که نه هغه چې خبره چې مکتب کې ورځ په چوکۍ ناست وې پرتوک کې به دې کول، هغه درنه نه کېده چې هغه ور تشناب ته نه رسول، دا کار به نه ښه وشي او که نه قدم راواخله. سلام علیکم د ماما لوري. وعلیکم السلام. دا راته وایي چې څه راغلی؟ یاره ماما لوري خبره داسې ده که نه چې ما ډېره ښایسته جینۍ ښه ماشاءالله دي د نظره نه شي، مور او پلار در باندې ډېره خواري کړې ده. خبره داسې ده که نه چې زه دلته راغلی یم که نه نو ډاکټر فتح خان راغوښتی یم او ویل ته کار درته در کوم، نو کار دپاره راغلی یم د خیره سره. که کار مې شروع کړو که نه د خیره سره زما او ستا جوړه ډېره برابره ده. تخته مړه غټ پوزیا سوکمه دي څومره غټه سوکمه دي، یوه دړۍ سوکمه دي ده او 1 کیلو پکې پچې نښتې دي. خبره داسې ده که نه چې سیده لاړ شو بیا چپ لاسه تاو شه، هلته د ډاکټر فتح خان دفتر دی ولته خبرې ورسره وکړه او دا راته ووایي چې زه رښتیا ښایسته یم. او د ماما لوري حد در باندې شوی حد. خبره داسې ده که نه که خوښی چې مور مې در ولېږم د خیره سره ښه قدم راواخله. یاره زما هم خوښ شولې ښه غټه پوزه نیولې دا پوزه باندې زه مینه شوم. خبره داسې ده که نه ول ځان ته کار پیدا که کار دې جوړ شو بیا به مور راولېږي. زه ورشه سیده لاړ شه ځه. صحیح ده د ماما لوري وایي غوړي لا غوړي. یاره ډېر خوند به وکړي ښه چې دلته کار پیدا شي د خیره سره سپي څه کوي چې د سپو بچي به م وینځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه راغلی یې؟ یا الله خیر دا خو په بریکونو باندې روان دی ښه. زه راغلی یم ډاکټر فتح خان سره ملاوېږم. ډاکټر فتح خان ته یې زه د کار دپاره راغلی یم قدم راواخله. او هغه زه یم دلته کښېنه چې خبرې وکړو. ما ته پته ده چې ستا نوم ساده ګل دی. خبره داسې ده او ډېر بدل دی داسې ده چې زه نه یوه پوښتنه کوم که جواب دی نو کار به درله در کوم او که نه. صحیح ده ډاکټر غمبورې وایي ما دې مدد وګرځولو که نه ډاکټر صاحب دې چل دی خبر دې وکړه. خاص ساده ګوله خبره پوښتنه مې دا ده که نه چې د امریکا په باره کې ستا څه خیال دی؟ یاره ډاکټر صاحب موږ سره د افغانستان او پاکستان غم دی، ته پکې لاړې امریکا ته. خو د امریکا په باره کې به زه دا ووایم که نه چې د امریکا یو وخت په عراق کې ده او بله په افغانستان کې ده. یاره ساده ګوله دا خو زما د خبرې جواب نه و که نه نو دا راته ووایي چې دې کې د امریکا څه فایده ده چې وخت په عراق کې او بله په افغانستان کې ده. ډاکټر صاحب دې کې د امریکا دا فایده ده که نه چې یوه په عراق کې ده او بله په افغانستان کې ده. د هغې مقصد دا دی چې په ایران باندې غول وکړي. دا ساده ګوله حق حیران دي کوم د امریکا دومره ډېره غټه بختوره ده چې مکمل ایران ته ورړولې ده. خو دا ولې؟ هغه ځکه که نه ډاکټر صاحب چې امریکا چې د افغانستان نیم خوري د عراق نیم دی د پاکستان نیم خوري دا یو ملک نه چې د مسلمان ملک دی د هغې نه راکش کوي او خوري یې پوه شوې. نو د هغې ماشاءالله بختوره ډېره غټه ده او ایران چې دی د خوی هېواد دی پوه شوې چې پکې خوشي کړي د هغې هغه ځمکه هم ګرمه ده ایسته پکې هغه کوم مواد چې تویېږي هغه پکې خاورې ایرې شي پوه شي پته هم نه لګي. نو دې خاطر که نه ډاکټر صاحب یاره خو د امریکا څومره غټ غولن هېواد دی پوه شوې چې یو هېواد ته ورته بس نه دی. د خبر داسې ده که ساده ګوله چې مبارک دې شمات لکه درکو هوښیار سړی پوه چې د امریکا بیان دې وکړو داسې په ناز او په نخرو ماشاءالله راشه په تیسو.
ثانک یو ویری مچ آی لو یو پر ډاکټر فتح خان چې ماته د کار راکو او د خیر سره دا خو امریکا ده د نور ملکونو بیان بم داسې ارته کوم چې په نخرو به پاتې شو او کنه او بچی تا ماته کار راکو کار هم د ټیټ کوم ملګرو تاسو نم خواهش کوم چې ویډیو ته لایک ورکړئ هم د مت ریږي ویډیو دا چینل تر سره سبسکرایب کړئ پوه شئ داسې ډاکټر فتح خان ورته په بریکونو لګي لکه د مار د الله پامان تر بلې ویډیو پورې او ستاسو خار کې خلک واده شوي دي ستاسو خار کې خلک واده شوي دي زه پکې بې واده یم نو ښه یم زه پکې بې واده یم نو ښه یم